مولوی صاحب محترم دا مې لیوه یک رنګ دا نماز هم بخونې دغه لیوه ده ربانې ناوخته کېږي نو موږ بیا نسو رسېدلی یو لس دقیقې زموږ سره تېرې کړي دا زموږ د بعضې حالات دي د دیوال جوړښت شو هغه به دې دا ملګري ټول پشمن دي چې یو 15 دقیقې موږ ته د ملګرو واچوي ټول ولایتونو کې وینا کړې چې یو 15 دقیقې وینا ډېر ښه ځای ده محکمه په اسلامي امارت کې دا حق لري چې د دغه اسټیټ څخه ما تر لاس ونیسي او زندان ته مې یوسي هیڅوک دا حق نه لري چې زما په ملاتړ باندې د دغه چوکۍ څخه ولاړ شي هر څوک ولاړېدی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي دا د اسلامي امارت سره خیانت کوي دا زما سره خیانت کوي دا د دې نظام سره خیانت کوي نور باید ودې تفریقو ته اجازه ورنکړو دا چې مخدوم صاحب مظلوم دی موږ یې تر شا ولاړ او که مجرم و زه سزا وکوم دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی دا سړی ازبک دی دا تاجک دی که څوک مجرم و هغه به سزا وي که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي که په یوه طرف کې 15 لکه کسان ولاړي خو ظالمانې په بل طرف کې 500 کسان ولاړي خو مظلومانې موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو تاسې وګورئ هغه ویډیوګانې وګورئ د هغه صحنې شاهدان به کېدای شي دلته موجود دي چې دلته د پښتون په نامه اربکی دلته د ازبک په نامه اربکی دلته د تاجک په نامه اربکی راځي موږ تاسو پر شا ټپوي او په منځ کې مو سره اخته کوي جنجال ته ګرځي د هغو خو کار دغه دی دا 20 کاله اشغالګرې دنیا او د هغوی ګوډاګیانو کار ودې ته وکړي ودې ته یې کمپاین چلاوه چې په څنګه طریقه باندې دا ملت سره وویشي په څنګه طریقه باندې افغانستان سره وویشي په څنګه طریقه دلته جزیرې د قدرتو جوړې کړي په څنګه طریقه دلته ملکه طایفي جوړه کړي په څنګه طریقه دلته شخصي قومندانان تربیه کړي شخصي قومندانان مسلح دا خو د هغو کار و دا خو د هغو وظیفه وه دا همدا یې هدف و ښه په سرخرویي ښه په کامیابي الحمدلله دا د حن ځای دی نن دلته تاجک هم ناست دی په لوړه غاړه نن دلته ازبک هم ناست دی په لوړه غاړه نن دلته پښتون هم ناست دی په لوړه غاړه هیڅوک نشي کولای چې د پښتون په نامه یو څوک وځپي هیڅوک نشي کولای چې د تاجک په نامه یو څوک وځپي هیڅوک نشي کولای چې د ترکمنو د عربو د ازبک په نامه باندې څوک وځپي ګورئ دا شان تر شا وغورځوئ دا د دې نظام سره خیانت دی مخکې مې هم درته وویل قسم په الله که زما په وسه پرسي که په دې پوه شوم چې هر هغه څوک که زما ورور هم وي که زما د اکا زوی هم وي که زما د ولایت هم وي که زما د قوم هم وي هر څوک شي زه به یې تر لاس رانیسم او محکمې ته به یې پېښوم هر یو باید د دې مقابله وکړو ګورئ یو په دې کې لاس نه درلودل دي یو په قوم پرستۍ او انډیوال پرستۍ کې لاس نه درلودل دي دا یوه خبره یو د قوم پرستۍ او د انډیوال پرستۍ مقابله کول نن موږ فوج ډېر په تکلیف جوړو ډېر مشکلات ولې مشکلات دا د فلاني انډیوال دی دا د فلاني انډیوال دی دا د فلاني انډیوال دی دا و دې ولایت ته نه ځي زه دلته په تکلیف کېږم دا و دې ولایت ته نه ځي زه په دې ولایت کې په تکلیف کېږم څوک د خپلې ولسوالۍ څخه نه وځي ولې څه پېښه ده که مو دا نظام د دغه دپاره راوړی چې سید بس ما نظام وګټي نور یې پرېږدي و دا بدو مفسدینو ته چې راسي و دې نظام ته نو خو زه به هم پر کور کښېنم قاري صاحب هم پر کور کښېني یا بل به هم پر کور کښېني ټول به ولاړ شو د خدای په امان بس کار خلاص را به چې دلته به مفسدین ځای ونیسي او زموږ او ستاسو د شهیدانو په وینو او زموږ ستاسو په اهدافو او په مقاصدو به لوبې وکړي بیا دا تاسو ته ښه خوند درکوي هیڅوک باید میدان پرې نږدې ګوره میدان پرېښول د بې غیرته سړي کار